الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمنانو مسلمانانو ورونو، د اولاد تربیت متعلق مختصر درسونه ستاسو په حضور کې پیش کیږي د پاره د دې چې موږ تاسو د خپل بچو په تربیت کې غفلت و نه کړو او درنګ بیدار شو او دغه خبره طرف ته متوجي شو چې موږ مکلف یو، موږ ذمہوار یو، مونږ نه به دغو بچو دغو لوریانو او د رعیت باره کې د قیامت په ورځ باندې تپوس کیږي او د الله د طرف نه تپوس کول چې د بنده نه د قیامت په ورځ باندې د بچو د لور د زوی باره کې تپوس وکړي شي، د ښځې باره کې تپوس وکړي شي، نو د الله تپوس څه وړې خبرې نه دي مؤمن اوروره. د وجې نه فتنه عام شوی دی، د تور شپې د ټوکړې په شان خورې ورې دي، اثر یې هر ځای ته رسېدلی دی. په هر ځای کې فتنې او د دجال او د شیطان جلونه خوره دي. سره دی نه چې فتنې عام دي، لیکن د مسلمانانو غفلت ورسره زیاتېږي. کومره چې مرضونه زیاتېږي عمره مسلمانان خصوصا غافل کیږي او درنګ د دنیا عیش عشرت طرف ته متوجي دي او د بچو تربیت نه غافل دي چې هغوی له صحیح اسلام، صحیح دین، عقیده وښيي او په دین باندې پوهه کړي. مؤمنه مسلمان وروره، د بچو تربیت دا د پیدایش نه مخکې شروع کیږي. سمانا مطلب دا چې د بچی تربیت د پاره د اول نه به سوچ کوي، اول نه به فکر کوي، اول نه به ورته یو ښه خاندان کې یو ښه نیکعمله صالحه جینې منتخب کړي او درنګې دینداره جینې به منتخب کړي. دینداره تر څو پورې چې تا دینداره جینې د خپل اولاد د لپاره منتخب کړي نه وي، غوره کړي نه وي، نو ته د خپل بچو تربیت په صحیح طریقه باندې نشي کولای، ته به ناکام وي. پکار دی مسلمانانو له چې د دین لحاظ وکړي، یوې جینې سره نکاح کول غواړي، پکار دی چې دغه اول نظر دغه په دین باندې وکړي شي، دغه په تربیت باندې وکړي شي، دغه په اخلاق باندې وکړي شي. ځکه چې دغه مور د بچی لپاره اولنې مدرسه ده، اولنې درسګاه ده، اولنې د عقیدې د زده کېدلو ځای دی. نو د دې وجې نه مسلمانان ورونو پکار دا دی چې موږ تاسو اولنې نظر د یوې جینې په اخلاقو او په دیندارۍ باندې وشي. بیا د خایس او درنګ ډول خایس حسب نسب دا بیا ورستنې خبرې دي چې دا ورسره وي ډېر ښه دي، خو د ټولو نه اولنۍ خبره، ضروري خبره په یوه جینۍ کې، په یوه هغه ښځه چې ته اوس نکاح کول غواړې، په هغې کې اولنۍ خبره چې هغې لحاظ وساتلی شي چې هغه دینداري ده، هغه دین دی، هغه صحیح عقیده ده. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د یوې ښځې سره نکاح کیږي په عام معاشره کې، هغه د څلورو خصلتونو د وجې نه، د څلورو خبرو د وجې نه، یو مال د وجې نه. بعضې خلک یو غځای کې رشته کوي خپل زوی دپاره یا خپل ځان دپاره، مال ته وګوري چې دا مالداره ده. او دویم خاصلت هغه حسب او نسب دی،
نسب ته خلک ګوري دا کم خیل دی دا کم قوم دی دا غیر لحاظ وساتي. او ځنې خل جمال ول جمالها حدیث کې دی د جمال د وجنه جینې سره نکاح کیږي چې دا خیسته دا خډول دا خبرډي دا وغیرہ. او څلورم ولدینها د دین د وجنه. نو بیا نبی صلی الله علیه و آله وسلم په دغه څلورو کې اخرنۍ خبره طرف ترغیب ورکړی دی چې اول نظر د استا په دیندار خزه باندې شي وې ځان کامیاب کړه په نکاح کولو سره د دیندار خزه سره، یعنی د دیندار خزه سره په نکاح کولو باندې ځان کامیاب کا لسونه د بخاورو کا کړشه. دا اسه تکي کلام خیرت کې مقصود نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابي دا تعلیم ورکوي، خپل امت دا تعلیم ورکوي چې اول نظر د استاد جینې او د منکوحه هغه په دین باندې وکړي شي چې دیندار ده او کنه ده. او دا غین اورسو چې کا جمال مال خایس وی هغه ډېر راخده، لیکن اصل شی هغه دین دی. او زمونږ یو استاد محترم او هغه موږ ته مثال ذکر کړو و د دیندار خزې مثال په شان د ایک ته ایک او د بقایا چې دی درې د بیا خایس د یو صفر شولو او یک سره څونه صفرونه لګوي عمره تعداد او قیمت زیاتیږي. لیکن کله چې ایک نوي او درنګي هر څومره ډېر صفرونه هم وي نو انسان له هیڅ فائدہ ورکې نشته دی، انسان له هیڅ ور باندې نه ملويږي. نو مطلب د خبره دا شو د مثال چې تاسو سره اصل شی ته چې هغه دین دی، دینه په دین نه علاوه خایس سره بیان خدا او چې ډول سره بیان خدا، لیکن اصل شی به هغه نه پرېږدي چې هغه دین دی او دینداری ده. نو مسلمان اورا یو خزا د امت تربیت کولای شي، د یو قوم تربیت کولای شي، د معاشره لپاره ښه اولاد راوړلی شي، د غوی تربیت کولای شي. کله چې موږ تاسو په خپل خزینه اولاد باندې بلوریانو باندې صحیح علم وکړو، د دین یې پوهه کو، تربیت ورکو، موږ تاسو هغه ته اخلاق موږ هغه ته وخایو، آداب موږ هغه ته وخایو، دین ورته وخایو، الله ورو پیژنو، د الله رسول ورو پیژنو، د الله د دین قیمت او د الله د دین بڑای ورو پیژنو. نو د الله په توفیق سره دغه زنانه دغه خدای سبحانه چې واده شي اولاد یې وشي، دا اول سوچ دا کوي چې ټول اهم شي هغه دین دی، ټول اهم شي هغه دین خود د خپل اولاد ته د کامیابی ده. نو د نننی درس خلاصه دا شوله چې اولاد تربیت د پیدایش نه مخکې شروع کیږي په دې معنی سره چې ځان د پاره یا خپل زوی د پاره یا خپل ورور د پاره د سجینې لټول پکار دي، قتل پکار دي چې هغه دیندار وي او په دین باندې مزین وي او ډولی وي. وبالله تعالی توفیق.